د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سږکال 26,000 بېوزلو کورنیو ته ژمنۍ مرستې په پام کې نیولې چې په ویشلو یې هم لاس پورې شوی او د روانې میلادي میاشتې تر پای پورې به سرته ورسېږي. په دې لړ کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د UNHCR په مرسته د یکشنبې په ورځ په کابل کې 1200 بېځایه شوو او بېوزلو کورنیو ته د ژمنیو مرستو مسؤلینو وویل په دغه ژمنیو مرستو کې غوړي، غنم، دال، ترپالونه، د پخلنځي سامان، سکاره کمپلې او داسې نور شامل دي چې د کابل ولایت د قرهباغ، پغمان، سروبي او چهار آسیاب په ولسوالیو کې پر خلکو وویشل شو. کریمی سالک است، رئیس امور زنان ولایت کابل. امروز شما ببینید توزیع مواد در باغ شهرآرای کابل است. ما از واحدهای دینی ولایت کابل هستیم. خواستیم با تمام ارگان‌ها همکار باشیم. این توزیع مواد من مخصوصیت بر مهاجرین است. بر مهاجرین که سرپناس است، بر مهاجرین زمینی کار برشان مساعد است. و برای کسای بیوه و بی‌بضاعت هم هست یک تعداد. اینا از ولسوالی‌های پغمان است، قرهباغ است، سروبی است و خود کابل است. اینا یک تعداد مردمایی هستند که وزارت عودت مهاجرین، دفتر محترم یونسیا اینا رفتن سروی کردن. فامیلایی که واقعا قابل کمک بودن اینا را لیست کردن، برشان پارچه دادن، برنامه خود جور کردن و امروز توزیع کردن. البته این کمک ها از طرف کشور استرالیا، دنمارک است، اتحادیه اروپا است و دفتر کشور ژاپن است. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د بېځایه شوو کورنیو په شمېر کې د تېر کال په نسبت 15% زیاتوالی راغلی. دا وزارت دا هم وایي د دې علت په هېواد کې د کار نشتوالی او ناامني ده.